د افغانستان د پیسو ارزښت طبیعي او که مصنوعي دی؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی د افغانستان اقتصاد او د افغانۍ وده. په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ هغه ستونزه ده چې لا هم اصلي ستونزې حل شوي نه دي. که څه هم افغانۍ په وروستیو کې د ډالر پر وړاندې ځواکمنه شوې، خو دا وده طبیعي نه ده. افغانستان اوس مهال د اقتصادي پراختیا لپاره د تولید پانګې اچونې او سوداګریزو وارو په برخه کې جدي بندیزونه لري، کوم چې په طبیعي ډول د اقتصاد د ودې بنسټیزې برخې دي. دویم، د افغانستان اقتصادي قفل او د ډالر مرستې. د افغانستان اقتصاد د نړیوالو اړیکو د بندیزونو له امله تړلی دی. په کور دننه د تولید او د سوداګریزو بازارونو نشتون له امله افغانستان له بهر څخه په اقتصادي مرستو تکیه لري. په ځانګړې توګه امریکا هره اونۍ افغانستان ته 80 میلیونه ډالر لیږي، چې دا مرسته د افغانستان اقتصاد ته مصنوعي ملاتړ برابروي، خو دا د پایښت وړ حل لاره نه ده. دریم، د افغانۍ مصنوعي وده. د افغانۍ وده چې د ډالر پر وړاندې لیدل کیږي په اصل کې د افغانستان د اقتصادي برخو له پرمختګ سره تړاو نه لري. دا وده په نیغ ډول د بهرنیو مرستو او مالی تزریق پورې تړلې ده. د دې ودې معنا دا نه ده چې افغانستان د خپل اقتصادي سکتور له مخې پیاوړی اقتصاد لري، بلکې دا یوازې د بهرنیو مرستو یو مصنوعي اغیز دی. څلورم، د پایښت وړ اقتصادي پرمختګ اهمیت. په داسې مهال کې چې بهرنۍ مالی مرستې لنډمهاله ملاتړ برابروي، خو د پایښت وړ پرمختګ لپاره افغانستان باید په خپلو اقتصادي سکتورونو کې پانګونه وکړي. تولیدي سکتور، سوداګریز بازارونه او د مالی بنسټونو پراختیا کولی شي افغانستان د یو ځواکمن اقتصادي راتلونکي پر لور سیخ کړي. دا به افغانۍ ته د طبیعي ودې واره برابره کړي، نه یوازې د بهرنیو مرستو پر مټ وده. پنځم، د اقتصادي پراختیا لپاره د افغانستان اړتیاوې. د پایښت وړ اقتصاد او د طبیعي ودې لپاره افغانستان ته اړتیا ده چې د خپلو زیرمو، بشري ځواک او ځایي تولید په برخو کې پرمختګ وکړي. په کور دننه د پانګونې وارې برابرول، د انرژي تولید پراختیا او په سوداګرۍ کې اسانتیا راوستل هغه لارې دي چې د افغانستان اقتصاد ته طبیعي وده ورکوي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.